بسم الله الرحمن الرحیم. د قرض د ادایګۍ دپاره یو آسان عمل چا باندې چې قرض وي او دا عمل کوي الله تعالی به د قرض نه خلاص کی. زما د طرفه چې څوک دا کلیپ اوري دا خبرې اوري هغې ته دې مکمل طور اجازت دی. طریقه دا ده چې ماسخوتن 2 رکعت سنت وکي بیا به 2 رکعت نفل کوي په دې نیت باندې چې الله پاک ما د دې قرض د فتنې نه آزاد کی. 2 رکعت نفل نه بعد به بیا وتر واجب وکي بیا په هغه ځای کینی 3 وارې به مانځه والا درود شریف ووایي او په منځ کې به 3 ځل دا دعا وایي: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. دا شپږشتم او 20 آیت ته د سورة آل عمران 3 پاری. دی پسی بدا وسره اولګي رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم أغنني من الفقر واقض عني الدين وتوفني في عبادتك وجهاد في سبيلك. د معاذ بن جبل رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تو فرمایل چې دا دعا ته کوا کتا باندې د سیر غر عمره قرض وی الله به ادا کی. سیر په یمن کې یو غر دی غټ ایت ویلېږي. ځینې روایتو کې صبیر راغلی دی دام د یو غر نوم دی